سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. نن راځو په کین ماسټر کې یو ویډیو جوړوم. هغه ویډیو داسې ده چې څنګه مونږ کولی شو لکه ځینې ویډیو به مو په یوټیوب کې لیدلي چې خپله ویډیو کړي هغه یې بیا په موبایل کې راوستي، یو بل آیفون یا یو داسې هر رقم موبایل چې یا لاس کې دا موبایل چا نیولی هغه بیا ویډیو په هماغه موبایل کې افلای وي. نو دا طریقې لپاره مونږ راځو لومړی دلته یو دا رالو که نه که تاسو چېرته ویډیو باندې لګوئ هغه هم لګولی شئ، خو زه دلته لومړی د دې کاین ماسټر خپله پکې هغه دا خپل بیکګراونډونه رالم. مثلا زه یا دا بیکګراونډ خوښوم یا دا خوښوم یا دا صحیح ده. نو تاسو دا راواخیستل، دلته ګوره لیر کې به راسئ، دلته د فاست میډیا کې به خپل کومه ویډیو چې تاسو کړې وي هغه به راوړئ. ما دلته یو ویډیو کړې ده، ویډیو سوري دا نه ده، یو بله ویډیو ده. خو مثلا تاسو هر یو دلته به دا دلته مو که دا لیر به وي دلته به دا راواړئ. صحیح ده. زه دا ویډیو رالم، دلته ګوره په دې پسې راغله. زه چېرته دا صحیح ده، که زه دلته ګوره دا خپله اوړي که نه مثلا داسې اوړي، نو زه دا د موبایل په دې کاین ماسټر کې دغه نه اپډیټ کې چک کېږي. دلته که لیر ته راسي او فکس کې ده که کوم یو کې ده زه به یې وګورم. دلته خپله هم یو د موبایل یو دانه دغه هغه شته ده پکې، دا د کلاسیک کې دلته ګوره د موبایل دغه خپل یو شکل شته. نو دا ګوره دلته که چېرته راځم کې داسې پرې راولي، نو تاسو بیا خپله ټاکلی شئ. مثلا زه دا دلته پرېږدم. اوس ته وایه چې دا لاندې تصویر زه څنګه راوړم. دلته ګوره دا درې ټکي ته به راسئ دغه ته، او دلته به دا درې ټکي ګوره دا سینډ ټو بیک شاته یې بوځه، دا کوم تصویر چې او هغه شاته بیا راولې برینګ ټو فرنټ، او دا لاندې کې ډپلیکیټ یعنې د دویم ځل اخیستل. نو زه وایم چې دا شاته لاړ شي، ما سره ګوره دغه تصویر اوس شاته دا به وکړي، اوس دا بل تصویر به راولي او دې کې به یې چک کړي، لږ به یې راجوړ کړي چې یو اندازه شي، داسې به یې راولي. ګوره مثلا داسې زه اوس دا بل بېرته پسې راولم، مخې ته راوله، دا ګوره اوس مخې ته راغی. صحیح ده. نو ما سره دا سایز یې لږ وړاکی ده، زه به یې لږ سایز نور هم داسې صحیح شو. ګوره اوس د موبایل خپل شکل راځي، دلته به یې ټولو ته اندازه به یې ورکړي. ګوره اوس که چېرته زه دا فلای کړم. سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. نن یو اپلیکیشن سره ګوره مونږ سره به دا آیکن یې ګوره پکې اوړي، داسې یو سټایل باندې جوړېږي. صحیح ده. نو دا خو دا رقم کله چې تا سره خپل شخصي کوم رقم موبایل یا هر شی وي رقمونه، نو ما سره دلته یو څو دانې شته ده، زه به یې وګورم. دلته ګوره ما سره څو رقم دی، دا رقم دلته لاس کې دا لکه هر رقم تاسو چېرته ټاکلی شئ. دلته ګوره ما سره دا ده، دا هم دغسې ټاکل کېږي. دلته به یې راوړئ. صحیح ده. ګوره اوس دا لاندې به دا ورته وټاکئ او دې کې به یې واچوئ. خو دا ګوره موږ سره اضافه چې راځي، که چېرته اضافه راتلل دا به دا تصویر به داسې لږ لاندې کړي او دا بل به هم ورته را لاندې کړي، صحیح راشي. داسې بېرته دا لاندې ته نه بوځه، بس دا به موږ سره چې شي. ګوره موږ سره په موبایل په شکل کې راغی. نو دا بل ته وټاکئ او دا به چک کړي او فن به کوي. نو دغه طریقې باندې تاسو کولی شئ چې راوړئ.